سلام علیکم تلویزونکو ښه راځئ نن خپرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې د کرکټ لوبه څنګه رسنیز شول د کرکټ لوبه تر اوسه سیمه پورې محدوده وه په کوم کې چې د کرکټ لوبه کېدله خو د اخبار راډیو او تلویزون په راتګ سره د کرکټ لوبه د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدل د نن څخه 288 کاله مخکې په لومړي ځل د انګلستان ویسټن مجلې د کرکټ لوبې د غوره لوبغاړو ریکارډونه او بېلابېل معلومات خپاره کړل دغه مجله چې په انګلستان کې نشرات راپیل کړي وه په 1840 میلادي کال کې د کرکټ د لوبې دغه مواد خپاره کړل چې تر اوسه پورې هم جریان لري د اخبار څخه وروسته په 1922 میلادي کال کې بیا د راډیو د لارې په استرالیا کې په لومړي ځل د کرکټ لوبه خپاره شول چې د لوبې تبصره لین واټ کوله په دې سره لین واټ د راډیو د لارې د کرکټ په تاریخ کې لومړنی مبصر یاد شو وروسته د بي بي سي انګلیسي راډیو لخوا څخه په 1920 میلادي کال کې د کرکټ لوبې 30 دقیقیزه خپرونه خپره شوه په 1938 میلادي کال کې په لومړي ځل د بي بي سي انګلیسي چینل لخوا څخه د تلویزون پر پرده باندې د کرکټ لوبه خپره شوه Arm comes in, bowls the Barnes outside the off stump, and it bounces off Evans' pads. Betzer again. Bowls again to Barnes, and again beats him outside the off stump. And the first over is a quiet one, a maiden. Morris forces him away on the onside, and the Australian innings is underway. The first run's up on the board. چې تر 1990 میلادي کال پورې دوام وکړي د دویمې نړیوال جګړې په خاطر باندې د 1990 میلادي کال څخه تر 1945 میلادي کال پورې د کرکټ لوبه د رسنۍ یعنی د تلویزون څخه بهر شول خو د 1946 کال څخه وروسته د کرکټ لوبه یو ځل بیا د تلویزون پر مخ خپره شول Test is underway. په 1988 میلادي کال کې په لومړي ځل د کرکټ لوبه په رنګه شکل د تلویزیون پر مخ خپره شول په دې سره د کرکټ لوبې دومره پراختیا وکړل چې د نړۍ دوهمه تر ټولو مشهوره لوبه بلل کېږي 2 balls, 2 runs, 1 wicket. Can't have a tie, can we? In goes Lyon, bowls, reverse sweep, fielder, over to no! He's set off! Oh! Lyon's dropped it! Lyon's dropped it! No! He was run out by yards and Lyon has dropped the ball. دا معنی چې د کرکټ لوبې د رسنیز کېدلو په اړه مو دغه لاندې معلومات خپاره شوي